استاد محترم د استاد سعدالدین شپون د ژوند لیکلو او د نثري ادب په اړه که راته ووایاست. بسم الله. د ادب په وړاندې کولو سره سلامونه ټولو اورېدونکو ته. استاد سعدالدین شپون دی، الله غر کې رحمت کړي، مغفرت دې نصیب شي. زمونږ یوه لویه هستي د ادب ستوری، د ځان ته سبک خاوند، خاص طرز تفکر، مخکښه څېره، ادیب، شاعر، لیکوال، یو خاص نثر لیکونکی. دا داسې یو شخصیت و چې د شعري یا نثري بڼه په سبکي لحاظ سره خاص طرز تفکر درلوده، ریالیستیکه بڼه قوي وه، درنده وه، شعر روان و، واقعیتونه پر ډاګه و، د پر اشعارو کې، د پر اثارو کې، د پر نثر کې، د پر نظم کې، د پر ژوند کې، د په شاعرۍ بنډارونو کې هغه څه جوت و، ښکاره و چې هغه د واقعیت سره د ټولنې سره تړلي و. شعر روان و، پر شعر کې هم همدغه خواوې ښکاره کړې وي. حتی هغه رسمي اشعار یا هغه خاص اشعار چې خلک یې د رموز پر شکل سره یا یې په کنایي شکل سره ویلي، استاد شپون د دې شي نه مستثنا و. هغې به خبره کوله خو ولې پر ډاګه به یې کوله. داسې اشعار یې ویلې چې عام فهمه، د خلکو پر ژبه ساده به و، روان به و، سلیس به و. خلکو دپاره یې شاعري کوله، اورېدونکو دپاره یې شاعري کوله، نه یې د ځان دپاره کوله او نه یې داسې یو چا دپاره کوله چې د شعر د مرګ سره، د مړینې سره مړ شي. ولې د شعر به ابدي وي. د ځان ته یو خاص سبک درلودلو چې هغه سبک پر دغه معاصره دوره کې د کلاسیکي دورې سره یې توپیر درلوده. هغه توپیر دا و چې د پر شعر کې بربنډوالی و، ښکارهتوب و، نثر یې هم همداسې و، د مجلسونو سړی و. الله دې غر کې رحمت کړي. ډېره مننه استاد، تاسو د دې نثرونو د شعرونو بربنډوالي خبره وکړه. ښایستو ناول یې موږ لوستی، دا یو ډېر بربنډ که ووایو ډېر بربنډ ناول دی. نو فکر نه کوئ په لیکنو کې دغسې ورته یو څه دی په ادبي ژبه راوړل سي؟ د ادبیاتو موخه، هدف، مقصد همدا و. تر تیرې زمانې توپیر یې همدا و. درېیمه دوره، معاصره دوره چې رامنځته شوې، پر همدې بنیاد رامنځته شوې. پر نورو دورو کې به په شعوري توګه پر شعر کې، پر نثر کې داسې الفاظ و کلمات راوړل کېده چې هغه د فکر کولو دپاره یو زمینه سازي به کېدله. هر چا به د هغه پر شعر، هر څوک به د هغه پر نثر نه پوهېده. ولې پر همدغه معاصره دوره کې داسې شعر سره ویل شوی دی چې د شعر ښکلا یې زیاته کړې ده، د نثر ښکلا یې زیاته کړې ده. پر شعر کې خلک هڅولي دي، د لارویان د پر ژوندون سره پیدا شوي دي. نو دا د شعر یوه خاصه ځانګړنه وه چې پر شعر کې راوړل اړین دي، ښه دي، ښکاره دي او د خلکو پر ژبه دي. ډېره ښه دی. په خپله مرکو کې هم ویلي دي چې هغه څه چې خلک یې کوي ولې ویلی نه سي، مګر ما که کړي وي نه خو وایم یې. نو د شعر په اړه که راته ووایاست، د په کوم فورمونو کې شعرونه تر اوسه پورې لیکلي؟ د عشقي شعر هم ویلی دی، حماسي شعر هم ویلی، دیني او مذهبي عقیدتي شعر هم ویلی دی. خو ولې د پښتني غیرت پر خاطر، د پښتني دود او دستور پر خاطر باندې د ژوند د پیله تر پایه پورې دغه برخه ډېره ستایلې ده، ډېره یاده کړې ده. ځکه چې د اشعار د پر ژوندونې نورو ژبو ته ژباړل شوي دي. ځکه پښتونولي، غیرتولي، ننګ، ناموس دا د ټولو ژبو، هغه که غربي دي او که شرقي دي، پر هغوی کې یو خاص ارزښت لري. نو د پښتو ژبې دپاره هغه رښتینولي، لکه ما چې پر خپلو تېرو خبرو کې ویلې چې ریالیستیکه بڼه لري، حقیقي بڼه لري، واقعبیني ده. نو د اشعار حقیقي بڼه لري، پښتني او وطني بڼه زیات تر سترګو کېږي. استاد وایي دی چې کله په کابل پوهنتون کې استاد و، هغه مهال د معاصرې ادبي تیورۍ تر عنوان لاندې هېڅ موجود نه و، لیکلي آثار، لیکلي ممد مواد. ده بیا هڅه وکړه د معاصرې ادبي تیورۍ لپاره یې هڅه وکړه او بالاخره یو څه یې ولیکل چې تر ننه پورې د هېواد مختلفو پوهنتونونو کې تدریس کېږي. په دغه معاصرې ادبي تیورۍ کې څه دي
مننه. ښه پر ځای پوښتنه یې وکړله. موږ پر ادبیاتو کې پر دوو خواو بحث کوو چې یو ته ژبپوهنه وایي، بل ته یې ادبپوهنه وایي. ادبپوهنه درېیو برخې لري چې یو برخه یې ادبي تیوري ده، یوه برخه یې ادبي کره ده، یوه برخه یې ادبي تاریخ دی. په ادبي تاریخ د دغه دوو برخو سره اوږه پر اوږه مخکې روان دی. هغه اثار، هغه کتابونه یا هغه ادبي لیکوالان یا د ادب هغه خوا که هغه ادبي ټوټه ده، نقل دی، تکل دی، کیسه ده، نور داسې څه هنري ژانرونه دي، د دغه ژانرونو په رابطه باندې د مختلفو لیکوالانو نظریات راټولول، د خپل نظر پر شریکولو سره یو څه ترې راویستل. نو استاد شپون یوازې پر تیوري کې نه، پر تیوري کې خو مخکښ څېره وه، خو ولې موږ ته یې په کره کتنه کې لوی کار کړی دی، موږ ته یې پر ادب تاریخ کې کار کړی دی، موږ پر ادبي تاریخ کې، پر ادبي کره کتنه کې، پر ادبي تیوري کې د ده د نظر نه، د ده د تیوري نه استفاده کوو. خپل محصلان، خپل زده کوونکي، خپل زده کړیالان د ده د افکارو سره بلده او د افکارو څخه ګټه پورته کوو تر څو پورې زموږ ادب غني شي او لا پسې مخکې لاړ شي. استاد یوه بله پوښتنه، د بنګي غاړه لنډې کیسې ما لوستې دي، د ده دا کیسې که وایو ډېرې به سختې، نو دغه د کیسې لنډ جوړښت او سختوالی سره څومره مقایسه کوئ؟ دا هم پر ځای پوښتنه ده. حقیقت دی کله چې پر کیسه باندې موږ خبره کوو، پر لنډه کیسه خبره کوو، دا حقیقت دی، واقعیت دی، مبدا لري، اساس لري، خاکه لري. د دغه خاکې نه پر ویستلو سره داسې هنریت ورکول چې هغه د پیل نه تر پایه یوه داسې یو څه پر کې پراته چې د انسان هغه هوس زیاتی، اخره کې نچوړ راوځي او په حقیقت باندې بیرته پیل کېږي. د کیسې نو ولې دومره سختې دي استاد؟ د کیسو هغه ما په تېرو خبرو کې خپله یادونه وکړه چې ریالیستیکه بڼه لري، واقعي بڼه لري. ولې هنریت د کیسې دپاره تر ټولو لومړی اساس او شرط دی. د کیسه څنګه چې ده کټ مټ، څنګه چې ده هماغسې راخیستې ده، هغه هنریت کیسې هنریت لري، خو ولې د اړخونو دپاره او هغه معیار دپاره چې لکه سړی چې څومره ورته هوس کې کېږي او سړی ورته څومره تلوسه پیدا کوي، هغسې نه. د کیسې محتوا پر بربنډه توګه سره، په واقعبینۍ سره، په ریالیستیکه بڼه سره، حقیقت سره هماغسې جوته کړې ده او ښکاره کړې ده. نو ځکه کیسې چې دي ډېرې سړیا نه تلوسه کې کوي. ولې کیسې داسې نه دي لکه ته چې وایې چې سختې دي، ستړي کوونکي دي، یا اوریدونکي نه لري او یا لوستونکي نه لري. استاد شپون به پر یو وخت کې د امریکا غږ رادیو سره د چې ډېر زیات کار کړی دی، یو پروګرام یې چلولو، 12 کاله خوښه کېږي، یو پروګرام یې د کیسې پر نامه سره کول. هغه پروګرام 10 بجې تر 11 بجو ډېر پښتانه، ډېر افغانان به دې دپاره به یې د ژمي اوږدې شپې راډۍ کولې تر څو پورې د استاد شپون له خولې خپله کیسه واوري. نو د کیسې ډېر شوقین، ذایقین او اوریدونکي لري او لوستونکي هم لري. زه کاملا ستا د خبرې سره موافق نه یم، لږ د تعامل وړ بلم چې شاید پر دغه موضوع کې فکر کول ته هڅه پکار ده. ډېره مننه. استاد شپون زموږ ترمنځ نشته، اوس د ادب مینوالو موږ ته څه پکار دي؟ استاد شپون په اورېدلو سره پر بدن کې مې زیږوالی راځي، تر سترګو مې اوښکې راځي، خفګان کې واقع استو. انسان چې کله د یو واقع سره، یو خفګان سره مخامخ کېږي، په خپل حال کې نه وي، هېڅ داسې الفاظ نه راځي چې زه د استاد شپون هغه څه چې د تشه رامنځته شوې ده د ډکولو لپاره په فکر کې ولرم. خو د عامو اوریدونکو دپاره، د عامو لیدونکو دپاره، د عامو لوستونکو دپاره د استاد شپون پر نقش قدم د هغه په پل باندې پل کېښودل، د هغه اثار لوستل، هغه نثري وي که نظمي وي، د ده پیدا کول، هغه اثار چې لا تر اوسه د چاپ په ګاړه نه دي سنبال شوي، د چاپ پر ګاړه سنبال کول، د استاد شپون پر خاص طرز تفکر تلل، د هغه اثارو ته د ارزښت
پر ژبه قایلېدل د نورو لارویانو پر څیر باندې زه هم د استاد شپون د یو لاروي پر صفت پر ځان لازم بولم چې د استاد شپون هغه خدمتونه چې د پښتو ادب دپاره یې کړي دي د پښتني غیرت دپاره یې کړي دي که هغه په هره برخه کې وي دا به پر ځان عملي کوم نورو ته به وړاندې کوم او نورو ته مې هم د نورو څخه مې هم همدا توقع ده چې د استاد شپون پر لاره لاړ شي او ولې ځان کې هماغسې اشعار اثار او د هغه پنځونې څومره چې تر وسه برابر وي هغه تر نورو ورسوي په همدې هیله د ده اروا ته ګډه دعا کوو. الله دې